السلام علیکم خوږو لیدونکو، امید لرم تاسې ټول برک روغ اوسئ. نن مې تاسې ته یو په زړه پورې مطلب راوړی. تمه ده ویډیو را سره تر پایه وګورئ. وایي چې زړه مو د بدن تر ټولو مهم غړی دی. په بدن کې مو نور غړي هم شته دي چې اهمیت یې زیات دی، خو زړه بیا تر ټولو بیل ځای لري. په زړه کې رامنځته کیدونکې هره ستونزه ټول بدن ته ډیر شدید زیان لري. له همدې د زړه د روغتیا په برخه کې باید بې غوري ونه شي او تر ټولو زیات پام د زړه روغتیا ته وشي. لکه څنګه چې پوهیږو چې روغتیا مو په لوړه کچه په هغه څه چې خورو او په هغه څه چې کوو یې پورې اړه لري. له همدې کبله خپلو خوړو ته پام کول او سم او روغ خواړه غوره کول د انسان څخه نیمې ناروغۍ لرې کوي. کیدای شي دا ستاسې لپاره اسانه وي چې ولاړ شئ او د مارکیټ څخه بسته‌بندي شوي یا پاکټ شوو غوښو څخه یو پاکټ راواخلئ، په کور کې یې ګرمه کړئ او نوشیجان یې کړئ. خو پام چې دا کار مو د زړه د روغتیا لپاره په لنډ وخت کې لویه ستونزه جوړوي. په دې ډول خوړو کې سودیم نایتریت شتون لري چې د خرابۍ مخه یې ونیسي. خو په خپله بیا نیترات د زړه د روغتیا لپاره ډیر لوی ګواښ جوړوي. د یوې خوا مو سوډیم فشار لوړوي چې دا مو هم د زړه روغتیا ګواښوي، او د بلې خوا مو نیتریت التهاب په بدن کې زیاتوي چې دا ان د رګونو تر بندېدو پورې رسیدلی شي. نو درنو لیدونکو، تل کوښښ وکړئ چې صحي خواړه غوره کړئ.